د نن پنجشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان وروسته هیڅوک حق نه لري چې د محکمې له حکم پرته چاته سزا ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي د مس عینک په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت د مس عینک پروژې د لرغونو او تاریخي اثارو انتقال او استحکام ته ژمن دی. سره محکمه وایي د پکتیکا ولایت په مټاخان ولسوالۍ کې یو تن مجرم ته چې د نامشروع اړیکو او زنا په قضیه کې نیول شوی و تعزیري سزا ورکړل شوه. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د یوې خیریه موسسې سره په همغږۍ پر 160 تنو مستحقو معلولینو باندې ویلچرونه وویشل شول. د کابل ښاروالۍ وایي د ښاري ښکلا رامنځته کولو او د تاریخي او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په موخه د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لوري د تاجلاند ودانیز شرکت په مرسته د حاجي محمد یعقوب څلور لارې د ښکلا چارې پیل شوې. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د درېیمې حوزې امنیتي ځواکونو 4 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. د ملي دفاع وزارت اړوند په 215 البدر قلوردو کې 80 تنه مجاهدین له نظامی عقیدوي او فکري زده کړو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي 13 ورځ د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له ښوونیز مرکز څخه د ترکي ژبې او کمپیوټر په برخه کې 30 تنه زده کوونکي فارغ شول.